ګرانو محترمینو، امید لرم چې تاسو به راته روغ جوړ او د صحت په کلیو سمبال وای. زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا دوستانو تاسو ته د ډېرې خوندور او په زړه پورې معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو د ودې سره سم چې تاسو سره مې تېره ویډیو کې وعده کړې وه چې انشاءالله تاسو ته به د فیسبوک آی ډي پاسورډ پیدا کوو. دوستانو ما تاسو ته یوه طریقه راوړې ده چې ډېره اسانه او سمپل طریقه ده. نو تاسو انشاءالله ټول دوستان به وکولی شي چې خپله هغه آیډیګانې چې له دوی څخه نمبرونه یا ایمیلونه او پاسورډونه ورک دي، نو دوی کولی شي چې یوازې د موبایل په نمبر باندې آیډي پیدا کړي. دوستانو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، په ډېره مهربانۍ سره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ چې کوم د ګنټې نښان راوځي او په هل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې معلوماتي ویډیو تر تاسو به رسیږي. دوستانو اوس به په ویډیو باندې فایل وکړو، تاسو به راشئ دوستانو فیسبوک ته. دا دی دوستانو، اوس زه غواړم چې فیسبوک ته لاړ شم او خپله هغه آیډي چې له ما څخه ورکه ده څنګه یې پیدا کولی شم. دوستانو دلته تاسو ته دوه اپشنونه ښکاري: موبایل نمبر اور ایمیل ادرس او بل دی پاسورډز. دوستانو دا د هغه کسانو لپاره دا اپشنونه دي چې د هغې د ایمیل ادرس یا موبایل نمبر او پاسورډ یاد وي. نو دوی کولی شي چې په دې ځای باندې په دې ځای کې خپل د موبایل د فیسبوک زړه یا پخوانی آیډي پیدا کړي. خو دوستانو بل تاسو ته لیکلي دي فورګیټینګ پاسورډ. دلته دوستانو هغه دوستان کولی شي چې آیډي پیدا کړي چې پاسورډ او ایمیل یې ورک وي. نو دوی کولی شي د موبایل د نمبر په واسطه دوی وکولی شي چې د فیسبوک آیډي پیدا کړي. دوستانو اوس له ما څخه ایمیل ایمیل او پاسورډ ورک دی، یوازې ما سره موبایل نمبر شته. نو دوستانو زه نشم کولی چې دلته د هغه فیسبوک آیډي پیدا کړم، ځکه موبایل نمبر له ما سره شته او بلکې زما سره پاسورډ نشته. نو زه د دې په بدل کې کولی شم چې دلته خپل آیډي پیدا کړم. دوستانو تاسو به څنګه پیدا کوئ، ویډیو په لور ځو. دوستانو تاسو فورګیټینګ پاسورډ باندې کلیک وکړئ. دوستانو تاسو به کلیک وکړئ. دوستانو تاسو به دلته کلیک واخلئ. اوس به دوستانو تاسو دلته هغه د موبایل نمبر ورکوئ، کوم نمبر باندې تاسو لومړی که آیډي جوړه ده. دوستانو زه نمبر ورکوم، تاسو به هم ګورئ چې زما آیډي پیدا کیږي او که نه. زه نمبر ورکوم، دوستانو تاسو به هم زما آیډي ګورئ. بیا به پاینټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دوستانو دا دی، دوستانو زموږ آیډي پیدا شوه له خیره سره. دا زما پخوانی آیډي ده او دا زما خلاصه وه او له ما څخه بیا ورکه وه. نو په دې طریقه مې پیدا کړه. دوستانو اوس زه غواړم چې دا فیسبوک مخ ته هم داخله کړو. دوستانو تاسو به دلته تاسو ته لیکلي دي ګیټ کوډ اور لینک وای واتساپ، او بل تاسو ته لیکلي دي چې دوستانو تاسو کوډ نمبر ته راشي او بالخصوص تاسو ته ایمیل ته راشي. او دوستانو زه غواړم چې د کوډ زما ته واتساپ ته لاړ شي. دوستانو نو زه به په کنیکټ باندې کلیک وکړم. کنیکټ باندې به دوستانو زه کلیک وکړم. دا دی ما ته کوډ راغی، زه به د کوډ ولیکم او تاسو به هم ګورئ. دوستانو اوس زه غواړم چې دا لاګین شي مخ ته، او دلته دوستانو یو اختیاري هغه زه ورکوم. نو تاسو چې هر ډول پاسورډ ورکړ مشکل به نه وي. د نوی پاسورډ د دوستانو تاسو کوم پخوانی پاسورډ چې و هغه له منځه تللی دی. دوستانو اوس دا دی، دوستانو تاسو وینئ چې ما آیډي مخې ته انسټال کړه. دا دوستانو دا آیډي ما مخې ته انسټال کړې ده او تاسو هم ګورئ چې دا آیډي ما پیدا کړله. نو دوستانو دا ویډیو چې تاسو ته مې د پاسورډ په باره کې جوړه وه چې څنګه کولی شئ چې تاسو د خپل موبایل آیډي پیدا کړئ، بې له دې چې تاسو پاسورډ او ایمیل ته ضرورت ولرئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره یو ځای شئ. انشاءالله راتلونکي کې دوه د پاسورډ نورې هم مهمې طریقې دي چې تاسو په موبایل په سیټینګ کې پیدا کولی شئ. چې څنګه کولی شو موبایل په سیټینګ کې د خپل موبایل ایمیل پاسورډ او نمبر پیدا کړو. نو دوستانو تر بیا داسې ویډیو پر ما هلال خوستی ته اجازه راکړئ. هر چیز چې یاست خدای په امان.